په بلوچستان کې په ټول ټاکنو کې د درغلۍ په ضد د ګاډو پر چلن باندې بشپړ کاربندیز وسو. دغه کاربندیز پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نشنل ګوند، BNP منګل نشنل ګوند او د هزاره ډیموکراټیک ګوند له لوري اعلان شوی و. د کاربندیز له سببه کاملو لارې په ځینو سیمو کې د ټرافیک د تګ راتګ لپاره تړل شوي وې. د کوټي چمن، د کوټي تپتان، د کوټي کراچي، د کوټي پنجاب، د ډیره اسماعیل خان او د کوټي سند لار هم تړل شوې وه. پر لوی لارو باندې ګڼ شمېر بار وړونکي ګاډیانې ولاړې وې. کولم راخیست کې د سپین کاریز روان یو فیصل آباد ته سهار راووتلو، بس تر دا ځایه راغلو، بس په دا لینو کې ودرېدلو. نو دا الیکشن او د داندلۍ له وجې پر کرسیانو باندې جنګونه دي، یو وایي ما ګټلی دی، یو وایي ما بایللی دی. نو نور ولا اکثر په خلاصېږي، خو په لارې باندې دا الیکشن له وجې باندې دي. هړتال خو ډېر تاوان لري، زموږ ډېر تاوان دی. کشتو ګاډیانې مو دي، 3 لکه کشتونه دي. تر دې ځای ولاړ اوس نه وټل شته، نه دوکان شته. نگران صوبایي حکومت دا هړتال او احتجاج ناکامه بللی دی. نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي وویل چې د کاربندیز له سببه د عادي خلکو په مشکلاتو کې نور هم اضافه کیږي. یو ځل بیا د دا خبره تکرار کړه که څوک د انتخاباتو پر نتیجو باندې شک لري هغه د عدالت ته ولاړ شي. د کاربندیز له سببه څخه پر لوی لارو باندې سفر کوونکي هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. د کوټې مې رابار کړي دي، کشلاغ ته وړو پر 8 بجو مې رابار کړي، وړي تیږې مالونه دي. اوس لار بنده ده، اوس موږ چې اوس اوبه د کم ځای کړو، خوراک یې د کم ځای کړو، ستړي ستومانه دي او راغلي د پنجاب څخه بیا راغلي کوټې ته ډېر ستومانه دي، موږ هم ستومانه یو. اوس لار بنده نه میله کوي، نو اوس موږ څه وکړو؟ عادي خلک وایي چې د انتخاباتو را په دې خوا له تېرو 10 ورځو څخه کاروبار یې په ټپه ولاړ دی. دا الیکشن چې سوی دی دا 15-16 ورځې کېږي چې لارې بندې دي. یو ورې موږ ته ووټ وغوښتئ چې ووټ راکړئ، دا وکړئ، ها وکړئ، موږ به تاسې کامیابه کړو، داسې به موږ روډونه او شیان به درپاخه کړو. بیا چې موږ ووټ ورکړئ دوی ته، نو دوی په هغه سربیره راولاړېږي، ورو زموږ لارې رابندوي، زموږ د کاروبار، زموږ د هر څه راباندې بند کړي دي. خو سیاسي ګوندونه د 45 سپارم مطابق د نتیجو د اعلان غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې دغه نتیجې و دوی ته د منلو وړ نه دي. دغه سیاسي ګوندونه له تېرو 10 ورځو څخه د کوټې د کمیشنر د دفتر مخې ته پرلت هم کوي. تېره ورځ یوه لویه جلسه کړې وله او دغه ډول نن بیا پر ټولو کاملو لارو باندې کاربندیز و. د دوی دریځ دی چې احتجاج کول د دوی جمهوري حق دی. د دوی په خبره د احتجاج پرته دوی بله لاره هم نه لري. حمید سمسور، VOA ډیوا، کوټه.